د پاکستان او د اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ د جګړې امکان. پاکستان د زابل د مهمې سیمې نیولو ته پوځیان برابر کړي. دا چې د نوموړې واکمنۍ د دفاع وزیر یې په اړه څه ویلي، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. طالبانو ته نږدې خبریال میرویس افغان لیکلي، پاکستانی پوځ او استخبارات هڅه کوي چې د زابل د شمالزیو ولسوالۍ ته څیرمه ډیورن کرښې ته نږدې پر دروازګۍ سیمه قبضه وکړي. د دې قضیې د مخنیوي په موخه دفاع وزیر ملا یعقوب د ټولو قولي اردوګانو قمندانان کندهار ته ورغوښتي دي. دا ستراتیژیکه سیمه چې منځنۍ اسیا ته د پاکستان لار لنډوي له قدرتي زیرمو هم ډکه ده. دلته کرومایټ، نیفرایټ، مس او د ډبرو سکرو پراخ معدنیات موجود دي. په دې سیمه کې شاوخوا 60 تر 70,000 وګړي ژوند کوي. دا سیمه په تیرو 50 کلونو کې له تعلیم او ټولنیزې پراختیا لرې پاتې شوې ده. دروازګۍ ته څیرمه د شمالزیو ولسوالۍ 65 کیلومتره د ډیورن پر کرغلنه کرښه پرته ده. په دې سیمه کې هوتک، محمدزي، شملزي، بسوخیل، داوی، ساپیان او کاکړ ټبرونه آباد دي. پاکستانی پوځ او استخبارات هڅه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له ډیر غازي خان، ډیر اسماعیل خان، ژوب، دکی او لورلایي څخه ځینې ریټایر پوځیان، د جمعیت علماء اسلام د ګوند غړي، د پولیسو ریټایر پښتانه او ځینې استخباراتي کسان په دروازګۍ کې ځای پر ځای کړي او پر دې ستراتیژیکه سیمه قبضه وکړي.